عاجزی یو داسې مبارک عمل لے چې انسان کی عاجزی وی دے دا ہر چا نزان کمزورے گنی نو اللہ وی دا زما بندہ دے او دسر اللہ یو وعدہ کرے دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زبان اقدس بانے دا عاجزی کا ان کو سر اللہ یو وعدہ کرے دا چھ من تواضع للہ کم انسان چھ دا اللہ دا پارا عاجزی کئی رفعہ اللہ دا انسان اللہ اچتائی اللہ دل مقام ورکی اللہ دل عزت ورکی من تواضع للہ رفعہ اللہ کم انسان دا اللہ دا پارا عاجزی کئی دے اللہ اچتائی اللہ وی دا زما بندہ دے وعباد الرحمن دا رحمان بندگان الذین یمشون علی الارض ہونا زما بندگان اغری چیا پزمک بانے پا عاجزے گردی اللہ دے موتا کی عاجزی رہا دا دی عاجزے مقابل یو بل لفظ دے اگی توی تکبر او لوی او غرور دا اللہ دیر زیاد بدش حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چشپک کسان دا با اللہ جل شانہو دا حساب کتاب نمخ کی جہنم تلڑکی دا حساب نمخ کی لابا دا چاہی حساب نہیں شروع شوے دا مخلوقات و حساب با نہیں شروع شوے دا شپک کسان با دا حساب نمخ کی اللہ جہنم تلڑکی اشپک کسان سوگ دی دا بدقسمت سوگ دی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمارے لی دی العمراء بالجور حاکمان با جہنم تا لڑکئی پا ظلم باندے حاکمان صدر وزیر اعظم گورنر وزیر اعلیٰ فوجی افسر دا فوج مشر حاکم حاکم دا با جہنم دا لڑکئی دا حساب نمخ کے بالجور پا ظلم باندے والتاجر بالخیانہ او تاجر و سوداگر با لڑکئی پا خیانت باندے تاسو تجارت تو گو رہے نن پا تجارت کی خیانت دروغ دا ہنر گنلیشی نو التاجر سوداگر دا با دوزخ تا لڑکولیشی پا خیانت باندے بل با عالم دوزخ تا لڑکولیشی پا حسد باندے دا سے شپک کسان نبی علیہ السلام ذکر فرمائے لے نو عمراء کی ظلم ہوئی علماء کی دا الحمدللہ زمان علماء اغنے دی علماء کی حسد بھی اکثر دے عالم تا دا خلق ولی پاسے دل زماز لکے حسد راش دا دے عالم خلق ولی قدر کئی
زمانه کې حسد راشي. نو عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، الله وی زما بندگان هغه دي چې په ځمکه باندې په عاجزۍ ګرځي، تکبر پکې نه، لوی پکې نه، بل واذا خاطبهم الجاهلون، کله چې یو جاهل د دین نه خبره، د شریعت او د قرآن او د حدیث نه خبره، هغوی دوی سره کله مکالمه او خطاب کوي، نو دی ورته سوی واذا خاطبهم الجاهلون، چې جاهلان کله دوی تنګي دوی چیړي، نو دوی ورته وی سلاما، زما د طرف نه ته سالم یې، زه تا ته څه نه ویم. وختي مې کتاب کتو د دې پورې چې جاهل سره به د صبر او د تحمل او د برداشت نه کار اخلي، چې موقع راشي نو جواب ورکړه. زما بالواسطه استاذ سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه یو ځل پر ریلګاډي کې ناستو، نو مخامخ ور سره یو انګریز ناستو. نو انګریز خو جاهل دی، دنیاوی تعلیم سره به ټیک د پوي وي، خو د دین او د علم او د شریعت او د قرآن او د حدیث نه خو جاهل وي. نو مخامخ سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ته یو انګریز ناستو، انګریز سره خپله ویف هم ده، خپله کور ودان هم ورسره ده. نو یو غلی ناستو، مدني صاحب هم غلی ناستو، هغه انګریز هم ناستو، ښځه هم ناسته. نو د انګریز مدني صاحب له خوله راواچوله، ورته وایي مولانا تاسو دا مسلمانان ډېر ظالمان یې، ښځې هم په کور کې کینولي دي، د چار دیوارې بندیوانې کړي هم دي، او که چېرته بار ته تګ ضرورت شي نو غټې غټې څادرې او بورکې مو په سر کړي وي. دا تاسو د ښځو سره ظلم کوئ، تاسو د ښځو حقوق نه پوره کوئ. زما د ښځې ته وګوره څومره ښایسته ده، او ما سره شانه به شانه یو شان روانه ده. او زمونږ مسلمانان هم دا سوچ کوي، او دا په اخباراتو کې هم راځي، دا په رسالو کې هم راځي، په میگزین کې هم راځي کہ عورتوں کو مردوں کو شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے. ښځو له د سړو سره یو شان چې کم دی، چې کم کارونه سړي کوي په کار چې ښځې هم کوي. څنګه سړي ګرځي را ګرځي داسې په کار چې مطلب دا دی چې د ښځو نه د حیا دا صادر لري شي. او زمونږ کم حکمران چې راځي په دې سوچ کی چې ښځو له ازادي ورکړي، ښځې نه دا د پردې مردې دا خبرې لرې کړي. خو الحمدلله زمونږ پښتانه د علماو سره محبت دی، او عالمانو سره کینی. پښتانه د عالمانو خبرې اوري چې نه وقرن فی بیوتکن، ښځه به کور ناستی، دا د کور زینت دی، دا د محفل زینت نه دی. ښځه به کور ناستی، وقرن فی بیوتکن، ښځې به کور ناستی. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، د جاهلیت د ښځو غوندې به چې کم دی بار اواره نه ګرځي. مدني صاحب خاموش ناست دی او دی ورته لګیا دی. زما دې ښځې ته وګوره، اوس سخته ګرمي ده،
مدني سے باندې مخولي را رواني دیو په دې انګريز مخولي را رواني دیو د ګرمي موسم دی اوس هغه لګیا دی دې تنګي پس چل باندې و اذا خاطبهم الجاهلون جاهلان تاسو سره کله مکالمه او مخاطبه کوي نو قالوا سلاما دې خاموش ناست لګیا دی د جهالت خبرې کوي لکه اوس هم چې بعض خلک مقتدیان امام میرا مولوی سے بولا بس دا خبره چې کوم دی دا خبره ته لري کا دا خبره ته لري کا شریعت نه دا خبره په د قوم مزاج ته ګوره قوم څنګه چل کوي هغه سي او بیا مطلب دی دړندو په ګسراله په یو سرګ لاس کې دا چې څوک څه کوي ته ور سره نو مدنی سے واغ شاگرد ته وی بچی لک شربت تیار کا سکنجبین شربت تیار کا شاگرد لگی شو شربت تیاری لگیا دی چینی واچولو بیا سخواگی پکی نور او دا سے لگیا بیا نیمبوی را واغشت چی نیمبوی را واغشت با نیمبو نا چونی دا سے نو دی نیمبو کی دا سے اثر ہوئی چی کل دا نیمبو سوک نا چونی یا سوکی خوری دا سے بلے خلقی اوپر آدھی والا نو دا انگریز وز دی مدنی سیبتا او دی شاگرد تا گوری چیرا بار بار دا گوری بار بار دا گوری نو مدنی سے بولتے ہیں کس سے چل لی جیسے بار بار ماتا گورے را گورے او تو یار جید گھر میں موسم دے پتاسم خولید پمام خولید شربت تا گورا ما دی نیمبو تا گورا ما سے بھی کم دے دے خلق کے اوپر آلے آگا ورتے ہوئے دقا دا خز مثال لے خز دا نیمبو پہ مثال لا ما خپل خزا خپل لور په کور کې کینو لیدا تخپل خزا ځان سره ګرځي نو دا نیمبو دې چې څوک ګوري خله کې به ولا اوپر راځي خامخا نو اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الله وی زما د نیکانو بندگانو صفت دا ده چې جاهل سره خبره کوي نو تبا د جهالت جواب په علم او په قابلیت او په دین باندې ورکه جمع عزت مندو دی آیات کی اللہ جل شانہ اور پسی فرمائی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما بل زما بندہ حقا دے زما بندہ حقا دے یبیتون چاوی شپتے رئی لربهم دخپل رب دا پارا سجدن و قیاما کله په سجدا او کله په ولاړه باندې زما بندگان بسوگی چاگوی اللہ تا شپا تیرائی شپی تازم تیراوی شپی ازم تیرو لیکن زما استا شپا و رز سنگ تیری عبدالرحمن بابا فرمائی ورځ دې تیره په شومۍ کړه شپه له خوابه ورځ دې تیره په شومۍ کړه شپه له خوابه خدای به کله یادوي خانه خرابه ورځ دې دنیا په حلو ځلو کې تیره کړه شپه دې په خوب تیره کړه ماسخوتن ویده شه او سار را پاسه مونځ کله کړی کله نه کړی نو خدای به کله یادوي خانه خرابه الله به کله یادوي الله وی زما بندگان څوک دي والذین زما بندگان هغه دي یبیتون لربهم چې هغوی شپه تیروي خپل رب ته سجدا و قیاما په سجدو په قیام کې په ولاړه باندې الله رب العزت ته په عباداتو باندې کم از کم د الله بندیانو ماسخوتن چې کور ته لاړ شي نو 2 رکعاته 4 رکعاته شپږ رکعاته منځو کا سجدو لګوا الله نه معافي وغواړه الله سره جوړو کا نو بیا به د الله په بندگانو کې براشي وعباد الرحمن دا عباد الرحمن یو عنوان دی په دې کې با ځان داخل کی
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. او بل زما بندگان هغه دي چې هغوی کله زما بندگیو کی زما عبادتو کی نو هغوی الله تعالی سجد کی مونږ هغه دعام نه کوو، الله نه غواړو نه، الله نه په غوښتو باندې شرمېږو، الله نه غوښتو باندې شرمېږو. اکثر سهار کې سلام واړو چې یو طرف ته سلام اړې او بل طرف ته سلام اړې چې ګوري نیم سب چې کم دی پاسېدلي رواني مونځ هغه هم زموږ بېګاري کینا یو دو رکعته مونځ وکړه الله ته. صحابي فرمایي چانه تپوس کوي یاره جنت کې به مونځ وي؟ وی جنت خو د مونځ ځای نه دی، جنت خو چې کم دی د مونځونو د بدلې ځای دی، د نیکو اعمالو د بدلې ځای دی. صحابي په ژړا شو و چې کله په جنت کې مونځ نه نو زه به جنت کې کوم څه، زما به جنت کې وخت څنګه تېرېږي چې په کوم جنت کې مونځ نشته. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما.